راغلي میلمه شاعر ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ته سره خپل کلام راوړي. ډاکټر اسماعیل ګوهر. ستا په یارۍ کې مې هېڅکله ځان ته ځان ونه وي، ستا په یارۍ کې مې هېڅکله ځان ته ځان ونه وي، تا په دروغو چرتې هم راته جانان ونه وي. ستا په یارۍ کې مې هېڅکله ځان ته ځان ونه وي، تا په دروغو چرې هم راته جانان ونه وي. او چا دوه لمحې د انتظار هم په تعوض باطلې، چا دوه لمحې د انتظار هم په تعوض باطلې، زما د ژوند تاوان ته تا هډو تاوان ونه وي. چا دوه لمحې د انتظار هم په تعوض باطلې، زما د ژوند تاوان ته تا هډو تاوان ونه وي. او زه یو ښایسته هم په ډکه سترګه نه ګورم، زه یو ښایسته هم په ډکه سترګه نه ګورم، چېرته یو ښکلي ته مې چرې ستا په شان ونه وي. زه یو ښایسته هم په ډکه سترګه نه ګورم، چېرته یو ښکلي ته مې چرې ستا په شان ونه وي. او بې له تا مرمه تا وې مرګ ته به دې نه پرېږدمه، بې له تا مرمه تا وې مرګ ته به دې نه پرېږدمه، ما هم رښتیا ونه وي تا هم په ایمان ونه وي. بې له تا مرمه تا وې مرګ ته به دې نه پرېږدمه، ما هم رښتیا ونه وي تا هم په ایمان ونه وي. او قزلباش صاحب ته د حیرت د کیفیت هیڅ ادراک نه لري، ته د حیرت د کیفیت هیڅ ادراک نه لري، ځکه آئین ته د یو ورځې هم حیران ونه وي. او زه د شاهانو د قربت هډو لایق نه یم، زه د شاهانو د قربت هډو لایق نه یم، ما د چا تخته چرې تخته سلیمان ونه وي. زه د شاهانو د قربت هډو لایق نه یم، ما د چا تخته چرې تخته سلیمان ونه وي. او زه د لفظونو تونګر یم ته غریب مې ګڼې، زه د لفظونو تونګر یم ته غریب مې ګڼې، ځکه په لوی جاګیر کې ما هم درته خان ونه وي. زه د لفظونو تونګر یم ته غریب مې ګڼې، ځکه په لوی جاګیر کې ما هم درته خان ونه وي. او مقتده په دې خفه دی جوهري رانه هر یو ګوهره، په دې خفه دی جوهري رانه هر یو ګوهره، کاڼو ته ما یې یوه خوله درو مرجان ونه وي.